صلی و نسلم علی رسوله الکریم اما بعد د نننی درس کې به مونږه د مرۍ د امراضو علاج دا ذکر کو چې دا په ډیرو علاقو کې اوس د وبا په شکل کې راغلي دي خناق او دارنګي کڼمالا او غلی او د مرۍ د نورو امراضو لپاره د یو مجرب عمل طریقه دا سیده چې د زیارت په شپه بسم الله الرحمن الرحیم اوای 500 ځل دا وظیفه وکي لی الله هو یوقع فی اللوح لی الله هو یوقع فی اللوح اول اخر یولس پیری دا درود شریف اللهم صل علی سیدنا محمد و آله و عطرته بعدد كل معلوم لك د زیارت پشپا اول اخر یولس پیری دا درود په درمیان کې 500 ځل لی الله هو یوقع فی اللوح دا بوئی او پدی بو بدم کی انشاءاللہ العزیز الله پاک بدی مریض ته شفا ورکړي دا به استعمالي د دې سره سره د باقاعده د دې عامل شو اوس کله چې ضرورت شي په وخت ضرورت به یو لسپيري وای او په دمي ابس کی یا به مریض ته ورکړي یا به بسم الله سره یوځه د ساخت په شکل کې اولی کې یو له ساختونه او مریض به روزانه یو ساخت استعمالي ان شاء الله العزیز د مرۍ تمام شکایت به خشي